بیا مور او پلار کې د چا حق زیات ته د مور د پلار په نسبت او پلار خو باری او دا ماشوم مور ته جاړي پيو پسې نو مور وسره په تکلیفي د بچی جړه ته مور چته ټینګې دي شي دا درې تکلیفونه هغه دي چې دا خالص په مور تیریږي او په پلار نه تیریږي د دې نه علاوه نور تکلیفونه مشته لکه دا مور د دې ماشوم صفای کوي جامې وته بدلی وینځي متیازې ولینځي او ډوډۍ ورکوي لیکن دا داسې تکلیفونه دي چې دا د کور دننه خدمت دی هلته پلار بار خدمت کوي دې کې دواړه شریک دي پلار والا جامه پیدا کوي مور یې ورته ورغوندي پلار والا د اوبو انتظام کوي او مور یې پې وینځي پلار د ډوډۍ انتظام کوي او مور یې پې مړی نو په دغه تکلیف کې دواړه شریک دي دا زیاتی نشو او دا ړومبي درې تکلیفونه دا په مور زیات تیریږي د پلار په نسبت د دې وجې نه حضور پاک د مور حق په بچی باندې د پلار په نسبت درې چنده زیات حساب کړی دی نو د مارونو مور او پلار چې د چا جمدي وي د هغې خدمت وکړي هغې جومات ته بوځئ پلار د مور قدر وکړي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور د بیبي اسما دا او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دواړه خویندې دي میندې جدا دي پلار یې یو دی نو د بیبي اسما مور چې وه دا په مکه کې وه کافره وه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وله طلاق ورکړه جدا یې کړه طلاق یې وله ورکړه نو یو ځل یې د مور مدینې شریفې ته راغله چې د دې لور ملاقات به وکړه بیبي اسما عایشې بیبي ته وویل وی خورې ته ورشه نبي علیه السلام نه ماله تپوس وکړه چې زما مور راغلې ده ټیک ده چې پلار خو مې اوس پرېښې ده او بل دا مور مې کافر هم ده مسلمان هم نه ده نو زه له دې مور څخه خدمت کولی شم ښېګړه کولی شم که نه شم کولی بیبي عایشې د حضور پاک نه تپوس وکړه وی او ورته ووایه چې مور اگر که ستا کافره ده مسلمانه نه ده لیکن ښه سلوک ورسره وکړه ښېګړه ورسره وکړه قدر یې وکړه دا به قدر کېده مور حضرت د مور د دریو کسانو لاس ښکلول جیز دی علما وایي یو د نیک بادشاه عادل بادشاه چې د هغه په وطن کې اسلامي نظام او عدل و انصاف جاری کړي دغسې نیک بادشاه دا زمونږ دا لړلي نه ګورئ دې ته نږدې کېدل منه دي دې ته به نږدې کېږي هم نه ځکه حدیث کې هم دقسې راغلی دی چې د داسې بادشاهانو دربارونو ته تلل او دې ته نږدې کېدل دا خطرناک کار دی دې له به نه دی عادل بادشاه انصافدار چې د شریعت نظام یې په وطن کې جاری کړي د دغې بادشاه لاس ښکلول جیز دی نمبر 1 دویم د عالم د استاذ چې کوم عالمي او ستا استاذ وي د هغه لاس ښکلولی شي او دریم د مور او د پلار د مور لاس ښکل که او د پلار لاس ښکلولی شي علما په دې کې نور هم راولي نیکان صالحان یا څه پکې راولي خو به هر کیف د مور او پلار دا یو خدمت دی نو تا ته په د مور ته په خوشحاله یو نظر پروردګار د حج ثواب درکوي زمونږ خلک سي بار به یارانو دوستانو سره خوشحاله ژوند تېروي خاندي به خوشحالېږي به ګپې شپې به لګوي او چې کور ته ننوځي د مور او د پلار مخکې به بیا تندې راتریو کړي زمرې به یې د بریتو نیولې هغې به خفه کوي په یارانو دوستانو ښې پیسې لګوي زرګونه روپۍ پې برباد کړي او تباه کړي او چې کور ته دننه لاړ شي د مور د یو لوپټې قسمت ته بچي نه نشته د مور د 100 روپو د کیړو د یوې جوړې نصیب د ده نه نشته د یوې روپۍ د کیلې نصیب یې ترې نشته او په یارانو دوستانو څونه پیسې بربادوي دا مور نه ده د دې پتا حق نشته دا پلار نه دی د پتا حق نشته د دې مور او پلار څه حق به ته نه منې ته له چا نه پیدا ته ماشوم چا لوی کړی څونه ګران کار دی قسم دی دا ماشوم دا ته خو داسې لوی د اسمان نه نه راپروت دی تا سره خو ډېر لوی محنت شوی دی ماشوم چې وي متیا دي دله چا پاکولی او چې ته ماشوم مې جامې درته چا بدلولی او څونه متیا دې په مور او په پلار کړي دي او څومره ګلونه دې پې کړي دي او هغې د پاسه ستا مخ ښکل کړی دی نن به د پلار او دسماتې مو نه غورځی تا د مور او پلار په جامو د پاسه او دسماتې کړی دی او په هغې کې مور او پلار ښکل کړی
قسم دې که نن دا ضرورت دی خدای د مور او پلار بچي ته دا نه راولي که راغی او دسماتې نه به هم کرکه کې د هغه د جامو نه به هم کرکه کې بین به تېدلی درځي د هغه د ټوپۍ نه به هم تاله بین او کرکه درځي سپلی به مو ته سمې نه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو هلک راغی او یو بوډا سړی ورسره حضور پاک ته تپوس وکړو وی دا دې څه دی وی دا الله رسوله دا مې پلار دی وی ښه درې کاره به کې یو به په لاره د ده نه مخکې نه دی نه پلار نه په لاره مخکې تلل منه دي د نن زمانې بچي الله اکبر یوه دویمه واوره وی په مجلس کې چې کښېنې د ده مخې ته به نه کښېنې غاړې ته به کښېنې بې ادبي به نه کښې نن خو په صوفه سیټ باندې په کرسۍ زوی ناستي او پلار ورته اخوا دې خوا وړي راوړي ادب ختم شو احترام ختم شو نو ځکه د الله رحمتونه ختم شو د خدای قهر شروع دی احترام نشته مخامخ به ورته نه کښېنئ دوه شو او درې ډوډۍ به ورسره چې ډوډۍ ترې خورې نو وړی به ترې مخکې نه هلې په لاره به هم ترې مخکې نه دی مخکې به ترې نه دی او مخامخ به م ورته نه کښېنې او نوړی به ترې مخکې نه هلې ډوډۍ به ترې مخکې نه شروع کې بلکې امام زین العابدین رحمه الله چې به ناستو د خپل پلار او مور ډوډۍ به هغوی سره یو ځای نه خوړه او حضرت حسن رضی الله عنه د خپل مور سره او د پلار سره شریکه ډوډۍ نه خوړه هغوی به راشه مونږ سره ډوډۍ خوره ده به انکار کو چا ورته وی ولې وی هسې نه چې د پلار او مور سره ډوډۍ خورم او زه داسې شعر اوچت کړم چې مې د پلار او د مور خوښې یو ځای ته ونه خورم زما مخې ته به مثلا د غوښې ټوټه پرته او زما به ورته شوق راشي زه به یې اوچته کړم او د مور به مې هم خوښوي نو ما زه به یې ترې وخورم دونه احتیاط مې کوه یو سړی په کښتۍ کې روان و ورسره ښځه هم ده او بچي هم ورسره دی او مور هم ورسره ده کښتۍ غرقه شوه اوس دله لامبو چل وردي نه ښځې له وردي نه بچو له وردي او نه مور له وردي خو ده ته دومره موقع میلاو ده چې یو کس استی شي او ټول نشي استی نو ده زر سوچ وکړو بس مور یې ونیوله او مور یې بار وایسته بچي هم غرق شو چې بیا بچو له بچي غرق شوي مور یې مخکې کړه او ښځه هم غرقه شوه چا ورته وی د خدای بنده ښځه به دې مخکې رایستې وه مور خو داسې هم بوډۍ وه بچي به دې مخکې رایستي وو هغې غرق کړل او مور دې راوایسته وی ښځه بل هم کیدی شي بله به وکړم بچي نور هم پیدا کیدی شي نور به راوړم ښځه به وکړم نور بچي او مور بله نه پیدا کېږي مور دقه یوه ده د دې نظیر او مثال نشته د بچو هم شته نور به خدای راکړي د ښځې مثال هم شته بله به خدای راکړي د مور مثال نشته د چا چې مور او پلار جمدي وي ښه قدر او خدمت یې وکړي یو زنانه وه زوی به واله ډېره زیات هغې غریبې به ما ته ډېر زیات فریاد کو یو ځل یې دونه والې وه چې دا لاسونه یې وله په وینو رنګ کړي وو زوی ته به ما نصیحت کو یو څپېړه مې یو ځل مې ظالمه دا څه په دې مور سره ظلم ولې کې ولې زیاتې کې هغه هلک بیا هغه مور هم مړه شو هغه هلک هم مړ شو چې مور به یې واله مړ شو مړ لیوني سپي چې چلې و لیوني سپي د هغې نه مړ شو ډېرې زمانې خبره ده تاسو به وپېژنئ نوم یې درته نه علم لیوني سپي وخوړه هغه هلک مړ شو نو دې تپوس له نوم تلې ځکه مور یې ډېره دردولې وه نو چې څوک یې تپوس ته تلي و ما له ماته مولوي صاحب د هغه پلانکي تپوس له خو ته نه تلې مې نه وایي ته خو لږ وګوره مې ولې وایي مونږ ولې تپوس ته لاړو وایي د خېټې نه د سپو د کوترو چینګار راته او په هغې کې مړ شو ولې دا د مور او پلار د هغه والو ټکولو د اثر و مړم شو او د چینجي خېټه کې د چینجو د کوترو چینګار او بار راته د مور او پلار به ډېر قدر کوئ ډېر احترام به کوئ قرآن شریف کې الله فرمایي وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کله مور او پلار دواړه بوډاګان شي یا پکې یو بوډا شي نو راټل سپیرل وهل خو څه کې اوف بام ورته نه وي وقل لهما قولا کریما نرمې خبرې ورسره کوه هلکه وایي دا پلار ما ته کنځل کوي دا مور زما ته کنځل کوي زما ښځې ته کنځل کوي زما ښځې سره روانه ده نو خیر دی کمزوري دي که انسان چې کمزوري شي نو دی په کونټۍ ګرځي خپې یې کار نه کوي لاس یې رپي غاښونه یې کمزوري شي وځي غوږونه یې کمزوري شي هغه مشین ورته واچوي سترګې کمزوري شي چشمې ورته واچوي نو عقل هم کمزوري کېږي که نه
هغې کمزوري دي، ګزاره به ورسره کوې. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا به ورته کوې. دا ګورې د الله حکم دی. په سړي د مور او پلار د پاره دعا کول لازم دي، خامخا به کوي الله وایي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله یو وخت کې د ماشوم او د مور او پلار د ما ډېر ښه تربیت کړی دی او په ما رحم کړی دی، الله اوس پې ته رحم وکړه. دعا به ولکې. او چې کم مور او پلار هغه مړه شي وفات شي نو قبر لیځه. د دین یو مسله یو کتاب کې مې لیدلې ده چې کم سړی د مور او پلار نافرمانې عاق شي عاق نو وی اخر خو یې څه کوې؟ وی دنیا کې به مروزي مخکې او دی به ورپسې وي. وی اوو پشتو پورې د په اولاد کې د هغه سپېرتوب هغه سري اوو پشتو پورې. نو دا سپېرتوب به په څه ختمېږي چې دی قبر له زیات ځي. قبر له شرعي طریقې سره تلل دا مسنون دي، سنت دي تللی شي. غوښتنې به نه کوې د قبر، دربونو له به یې غوټې نه ورکې، غلافونه به یې په ځان نه مږې، کاڼي باندې به ژبه نه ټکې. لاړ شه قبر له دعا وکړه د مور او پلار دپاره، لږ تلاوت وکړه د هغې ثواب وبخه. دلته هم ثواب رسي ولته هم رسي، خو قبر له تلو کې فایده شته. صدقه وکړه د هغې ثواب ور وبخه، 2 رکعاته نفل وکړه د هغې ثواب ور وبخه. او دارنګې حضور پاک نه صحابي راغی، وی صاحب مور مې مړه ده، زړه مې غواړي چې یو کویو څوکم مدینه منوره کې د خوږو اوبو ضرورت و. وی کویو که نه وه، وی ښه کوي به وکنم کویه وکنست. وی هذا لام سعد، وی دا زما د مور دپاره وقف دی، خدای زه دې ثواب زما مور ته ور رسولی. مشهور عالم دی حضرت سفیان ثوري رحمت الله علیه. وی په لاره روانم زما نه مخکې یو هلک روانو، وی هغه هلک به تیږه اوچتوله د لارې نه به یې اخوا غورځوله او یې شونډې به یې اړقولې، او که په مخه بس غنه راله غنه به یې پرې کړه، لار به یې برابروله خلکو ته. او وی څه به یې وي؟ وی مې چې برخورداره دا څه کې؟ وی دا د مسلمان د دې لارې نه دا کاڼي او دا غنې خوا کوم چې تلل ګراني اسان شي ورته، دا شونډې چې لقی دا څه وی؟ وی زه دا ویم چې خدایه دا کاڼي مې د لارې نه اخوا کړه، خدای زما د دې ثواب زما مور او پلار ته ور ورسولی. او دا غنه مې د دې لارې نه اخوا کړه، دا څانګه مې اخوا کړه، الله ر دې ثواب زما مور او پلار ته ور ورسوي. سفیان ثوري وایي چې د دې هلک دا خبرې مې واورېدې سترګې مې رڼا شوې. واقعي د مور او پلار خو ډېر لوی حق دی. دا ستا دا کلمه چې ته وې او ته مسلمان یې، دې کې ستا د مور او پلار حصه ده، ځکه هغه راوړې د هغې نه پی دی. دا مونځ چې کې او تا ته کوم ثواب میلاویږي دې کې د مور او پلار حصه ده، ځکه ته د هغوی نه پی دی. څومره چې ته نیکۍ کې دې کې در سره د هغوی حصه ده، ځکه د هغوی نه پی دی. نو چې تا ته جنت میلاویږي ستا د برکت نه به خدای هغې له ورکوي. نو مور او پلار دا بوډاګان وي او غریبانان وي، خدمت یې کوه. مه نازېږه. ګورې زه راته یو حدیث په آخر کې ویم، دی نه عبرت والا. حضور پاک فرمایي وي که چا د مور او پلار په بوډاوالي کې خدمت وکړو، وی چې دی کله بوډا شي نو الله بدله هغه څوک ورکړي چې د ده به په بوډاوالي کې خدمت وکړي. دې وخت کې خو زه ځوان او ښځه ده او بچي دي او مور او پلار باندې لاړې توکې پروی نه ساتې، خو ته به بوډا کېږې او که نه پته به راته بیا ولګي. مولوي صاحب دې زمونږ الله وبخي، په وړه دوره کې ما خبره اورېدلې ده، په وړه دوره کې مونږ ته وړه دوره کوله. هغه وی زه راووتم د کور نه جومات ته تلم او که درس ته تلم، وی یو سړی و او یې زوی را پرځولی و او لتې به یې ورکولې، او هغه سړی دا مشران ټول پېژنې خو نوم نه علم. بده خبره ده. وی زوی را پرځولی و او یې لتې یې وله ورکولې او په سینه وله ناست و. وی یاره ارمان دي چې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی. وی ما ته یې هغه زوی اوچت که او یا خوا مې که چې ظالمه پلار دی ولې ظلم کې؟ وی هغه پلار یې ما ته فریاد وکړو چې مولوي صاحب ودې لیدل؟ وی ما ورته وی چې او مې لیدل. یاد دي شي فلان کې؟ یاد دي شي دلته کې تام خپل پلار را پرځولی. مولوي صاحب وی زما یاد دي چې دغې سړي همدقه ځای کې خپل پلار را پرځولی او په سینه وله ناست و، لته به یې ورکول همدغه به یې ورته وی چې یاره ارمان دي پلار مې ګنې ډېر غټ دلی. وی په خپلو سترګو مې دا غږ وولید چې هلته یو لیشم فرق نو مقه ځای کې را پرځولی. دا وزي پاتې کېږي نه. مور بوډۍ ده، پلار بوډا دی، ته خو ورسره چې څه کې کوه. دې وخت کې بعضې بې غیرته دی په خپله تیکې او چرګان او پولن وخوري او مور او پلار یې په کوڅو کې خیر غواړي. دا ولې بې غیرته دی د ځان نه جوړ کړی دی؟ دا خو د شریعت او د انسانیت د دواړو خلافه خبره ده. خلک به څه وایي؟
مور او پلار یې پردو کوڅو کې ګرځي، دا خیر نه دی چې پردو روړو پسې ګرځي، خیر نه دی. او ته لګې مزې چرچې کې ته له چا نه پیدا تا نه پیدا دي که نه، در سره به کتې شي. اخرت خو لویه خبره ده، خو دنیا کې به هم در سره کتې شي. حق د مور او پلار چې کوم سړی د مور او پلار نه نافرمانی، نبی علیہ السلام فرمایي تر څو چې د مور او پلار دته خپل حق نه بخلي جنت ته نه پرېږدم، زه خپل حق ورته نه پخم. یو خبره ذهن کې دا بوډاګان هم واچوئ، بعضې مور او پلار هم ګورې ظلم کوي، ظلم به تاسو هم نه کوئ. یو غریب دی هغه لږ شی در کوي، بل مالدار دی ډېر به در کوي، نو د یو به لږ وسي د بل به ډېر وسي که نه، په دې به دوی هم نه رانیسي. یا بعضې مور او پلار چې د انګور زوی لاړ چې انګور له چېته یو شی راوړي نو دوی بیا په غوسه وي، داسې به هم نه کوي. د ښځې هم په دې سړي باندې حق دی که نه، نو که هغه خپلې ښځې له څه جامې راوړي، څه جوړه راوړي، ناوې ده، ځوانه ده، ضرورت پې زیات وي، ته بوډایي ګزاره کوه، نو په دې باندې هم ګزاره کوي، په هغې دې نه غوسه کېږي. خو مور او پلار هم بعضې وخت زیاتې کوي، ادې هم نه کوي. خو بچي زیاتر بچي د مور او پلار د حقوقو خیال نه ساتي، د مور او پلار ښه خیال ساتئ. د شریعت مسله ده وایي که مور او پلار د کافري او ګرجې ته تلل غواړي ستا نه بغیر نه ځي نو یې بوځې به یې نه، خو که ګرجې ته تللی وي او د راتلو نه نو یې لاړ شي د هغه دې نه په اوږه پورې وله. دا لحاظ به ساتئ د خپلې مور او د خپل پلار. نو حقوق د دواړو طرفونه دي، ته چې ماشوم وي په هغوی د حق او چې ته چې ځوان شې اوس در باندې د هغوی حق دی، د هغوی خیال به ساتئ. قرض هم وله خلاصولی شي، که مور دې پلار دې مړي او قرضداري نو بیا وله قرض خلاص کا. یو بیبي راله وی د الله رسوله وی مور مې مړه ده او وی حج پې فرض شوی دی، وی زه وله حج کولی شم؟ وی وکوله. وی پلار مې مړ دی بل راغی، وی داسې وخت کې پې حج فرض شو چې اوس دی بوډا دی په ساریو نشي تللی، زه وله حج وکړم؟ وی وکوله. حضور پاک ورته فرمایي 2 روپۍ څوک مور له نه ورکوي، پاتې له حج کول نه مور او پلار سوال نه پیدا کړي. وایي دي که نه ډغرې پلار او مور دې په قبر کې ډغرې خوري د پیسو. نو په دې امورو کې لږ یو پوټې احتیاط وکړئ. دا دنیا او آخرت ټول د خدای په اختیار کې دي، دا مال او دولت الله سره دی، دا ژوند او عزت او ذلت الله سره دی. نو د مور او پلار قدر کوئ، احترام کوئ، او چې مړه شي نو دعاګانې ورته کوئ، قبر لی ځئ، دې کې به فایده وي.